د سکی افغان لوبغاړي د دغه ورزش د حفظ لپاره هڅې کوي. په داسې حال کې چې افغانستان د هندوکش په څیر د دنګو غرونو سلسلې لري، خو د سکی ورزش په دغه هیواد کې پرمختګ نه دی کړی. تجهیزات هم ګران او کم یافته دي. خو د ستونزو باوجوده په بامیان کې سکی سره د یوې ورزشکارې ډلې علاقه‌مندي کمه شوې نه ده او غړي یې په خورا شوق د دغو لوبو پراختیا ته ادامه ورکوي. نسبت د مخکې کلونو په پرتله اوس سکی کمرنګه شوی. مخکې کلونو کې امکانات ول، اما اوس که یو ورزشکار سکی ولري بوټ یې نه لري، که بوټ یې ولري سکی یې نه لري. په اوس وخت کې د افغانستان 6 ولایتونه د سکی ټیمونه لري چې په سلهاو کسان یې غړیتوب لري. د دوی له ډلې یو شمېر ټیمونه د لومړي ځل لپاره د سکی فدراسیون په رسمي لوبو کې د ګډون لپاره د مارچ میاشتې په سر کې د بامیان لمنو ته ولاړل. د امارات په حکومت کې سپانسر کوونکو نور ونه غوښتل چې سپانسر وکړي. موږ د بامیان سکی کلب په نوم یو ټیم درلود، هغه ټیم مو لغوه شو. موږ یو انګیزه ایجاد کړه چې دغه ټیم په یو بل نوم فعال کړو. موږ له سکی نه لاس نه اخلو او غواړو دغه ورزش په بامیان او افغانستان کې ژوندی وساتو، ځکه دا مو شوق او مینه ده. په بامیان کې د لوبغاړو لپاره د تپو سر ته د ختلو لپاره هغه شی پرمختللي امکانات نشته چې په نورو هیوادونو کې رایج دي. له همدې کبله لوبغاړي مکلف دي چې خپل تجهیزات له لاندې د تپو سر ته په خپله انتقال کړي. متاسفانه په دې برخه کې حکومت هم چندان توجه نه کوي. د لوبو ځایونه هم چمتو نه دي. واوره هم کمه شوې ده. که چیرې وضعیت همداسې وي او حکومت توجه ونه کړي، سکی به نور په افغانستان کې سکی نه وي. د چارواکو په خبره څرنګه چې طالبانو ښځې له ټولو ورزشي څانګو بې برخې کړي، هغوی نشي کولی په دا ډول برنامو کې د لوبغاړي په توګه برخه واخلي، حتی د کتونکو په توګه هم. باید ټول تعلیم وکړي، ورزش وکړي. مهمه نه ده که هغه هلک وي که نجلۍ. زموږ د خویندو کمښت هم احساسیږي، ډیر زیات. خو بهرنۍ ښځې بیا د افغان ښځو په څیر محدودیتونو سره مخ نه دي. نندارچیان کولی شي په بامیان کې د سکی لوبو په څیر ورزشي برنامو کې ګډون وکړي. د سکی دغه سیالۍ د یو خیریه بنسټ په مالي مرسته د بامیان الپاین ټیم لخوا په لاره اچول شوی وي. د دغو سیالیو یوه یې د قلهای افغان په نوم د یو سیمه ییز تلویزیون په مالي ملاتړ وشوې. خو له دې سره سره د سکی لوبې ډیری لوبغاړي او مینوال په افغانستان کې د موجوده ستونزو سربیره هڅه کوي چې دغه لوبې په لیوالتیا سره جاري وساتي.